إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا إن شاء الله من رسول صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت درسونه شروع کوو او د دې لپاره چې موږ خپل پیغمبر وپېژنو، بل دا چې د ډېرو ملګرو او ډېرو خلکو ارمانو چې د سیرت بیان کړی شي او موږ یې واورو. زموږ خو خپل ځاني دا ارماني چې هر سم بیان کړه، خو د طاقته پورې خبره یي، د وخت پورې، او دا بیانول داسې آسان کار نه وي. تبصره آسان کار دی چې لکه وروسته سړی لاړ شي بیا تبصره کوي، نو تبصره آسان کار دی او بیانول ګران کار دی. دې کې څه شک نشته، زموږ تجربه ده چې درس کول، کتاب لیکل، د دې لپاره څومره کوشش او محنت پکاري، هغه کسانو ته د هغې پته نشته چا چې دا نه دي کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم د پیژنګلو لپاره به دا مبارک درسونه کوو انشاءالله. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دم ګران کار دی او زما په شان ګناهګار سړی به څه بیان کړي، خو موږ خپل کوشش کوو، ځکه چې د یو غټ انسان په باره کې خبرې کول دا ډېره غټه ذمهواري او داسې عام سړی نه و چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو. کله یو سړی د بادشاه په باره کې خبرې کوي نو ډېر احتیاط کوي، غلط څه ونه وي. د غټ سړي په باره کې خبرې کوو نو دا بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، د ده په باره کې چې خبرې کوي نو ډېر احتیاط به کوي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې کله مې یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي یا یې لیکي، یو ځای پکې داسې راشي چې سړی دا سر ټیټ کړي او قلم یې ودرېږي او ژبه یې ودرېږي او دې سوچ کې شي چې دې انسان په باره کې زه نور څه ووایم، الفاظ د سړي سره ختم شي. دومره اوچت انسان دی او الله سبحانه وتعالی دغه تزکیه کړې ده، دغه تذکره یې کړې ده چې انشاءالله هغه په روان درسونو کې به راځي. رسول صلی الله علیه وسلم تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول او سیرت اورېده د زړه غذا ده او د زړه خوراک دی او د نفس خوشحالي ده او سترګې پې د مسلمان یخي، بلکې د الله سبحانه وتعالی دین یو حصه ده، یو عبادت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند کې ناشنا درسونه، عبرتونه پراته دي چې هغه به انشاءالله تاسو واورئ او موږ بیان کړو. د دې نه مخکې چې موږ سیرت ته ننوځو یو څو خبرې لازم دي. اولنۍ دا چې د رسول صلی د سیرت د بیانولو فایده څه ده، نو جواب د هغې دا دی. یو څو فایدې به ذکر کوم. اولنۍ غټه فایده چې دا یو عبادت دی، په دې باندې الله موږ له اجر راکړي. لکه څنګه چې اوس موږ لمونځ وکړو، یو عبادت موږ وکړو، دغه شان د سیرت بیانول، اورېدل، لیکل، مطالعه کول دا هم عبادت دی. د ډېرو خلکو دې خبرې ته سوچ نه ځي، د سیرت اورېده یا مطالعه کول دا ورته عامه غوندې خبره ښکاري، حالانکې د سیرت بیانول او اورېده، لیکل، مطالعه کول دا عبادت دی چې په دې باندې انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېږي.
نو د سیرت چې کوم بیانو به په دې باندې موږ الله ته نږدې کیږو او دا به یو عبادت یې زمونږه نو غټه فایده به کې دا ده. دویمه فایده به سیرت کې هغه دا ده رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره د پیریانو لپاره د ټول لپاره یو نمونه ده یو قدوه ده چې په دې به خلک روان شي په عقیده کې په عبادتو کې په اخلاقو کې لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه یقینا ستاسو لپاره په دې پیغمبر کې ښه نمونه پرته ده. نو موږ د هغه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتدا نشو کولای چې څو پورې موږ دغه سیرت نه مطالعه کړي. یو سړی چې زم په پیغمبر پسې روان یم په پیغمبر پسې نو دا به اوس معلومه څنګه چې پیغمبر څنګه ژوند تیر کړی او هغه څنګه عبادت کړی دغه عقیده څنګه وه نو د هغې دپاره به لازم سیرت مطالعه کوي. نو ما خبره دا کوله چې څو پورې د سیرت نه پیژندلې د رسول صلی الله علیه وسلم نو د هغه پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم اقتدا او تابعداري هم نشي کولی. دا دویمه فایده شو. دریمه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې او دغه د طور طریقې د یو تله ده چې باغې باندې موږ خپل اعمال تلو نو کم اعمال چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره موافق شو هغه به قابل قبولي او کم چې موافق نه وو نو هغه به مردودي. نو د هغې دپاره بیا لازم پکار دی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ته واپس شو او د هغه سیرت مطالعه کړو. سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا خبره کړې ده او خطیب بغدادي په خپل کتاب کې راوړی ده وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الميزان الاکبر رسول سم یو غټه تله ده فعليه تعرض الاشیاء نو ته چې څه کې دغې تلې ته مخامخ کې على خلقه وسیرته وهديه د رسول سم اخلاق سیرت دغه طور طریقه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل نو چې څه سره برابر شو برې تله کې هغه به حقي او چې څه په خلاف شو هغه به صحیح هغه به باطلي. نو دا یو فایده ده د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې چې موږ ته به د خپلو اعمالو پته ولګي چې موږ به څومره اوبو کیو زموږ د دینداري څنګه ده زموږ د عبادت چې کوم روان دي دا څنګه دي آیا دا به قبول شي د الله په در کې او که نه آیا دا زموږ د عبادت او د ژوند د طریقې دا هغه شان دي که نه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وي. نو دا غټه فایده ده په سیرت کې او دا زموږ سره دریمه فایده شو. څلورمه فایده ته د هغه وخته پورې په قرآن باندې صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې تا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه مطالعه کړی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل ژوند کې ټول راوستی دی او عمل یې پرې کوو نو چې دا قرآن ته وې د دې ترجمه او تفسیر ګوري د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ورسره ګوري نو ته په قرآن باندې پوه شي. لکه عائشه رضی الله عنها نه چې کله تپوس شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و نو هغې وی کان خلقه القرآن د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څه هغه د قرآن په قرآن کې چې څه دي دغه په رسول صلی الله علیه وسلم کې دننه و نو اوس دا قرآن وي د هغې عملي نمونه هغه څوک ده هغه رسول صلی الله علیه وسلم. بله ده چې قرآن کې چې کوم آیتونه نازلیږي او کوم سورتونه نازل شوي دي د بعضو اسباب شته لکه د یو حدیثي سره تعلق ساتي د یو واقعي سره تعلق ساتي یا چا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کړی دا ټولې خبرې په سیرت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې الله د آیتونه نازل کړو دغه ځای کې الله د آیتونه نازل کړو جهاد په موقع یا د منافقانو راښکاره کولو لپاره یا چا ته تپوسونه وکړو یا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارک الله دا خبره کړې په دې موقع باندې دا ټولې خبرې په سیرت کې دننه راځي. نو دلیل شو په دې باندې چې کوم سړی سیرت باندې ځان پوه کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت معلوم کړي نو دی په قرآن باندې پوهېږي. دا څومره فایده شوه؟ څلورمه. پنځمه فایده هغه دا ده
چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت لولي او زده کوي د محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیری. او حدیث کې د رضی متفق علیه حدیث دی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې سره دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدای چې سو پورې ما سره د خپل بچونه د خپل مور پلار نه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه نه کړي. چې کله دې ټولو نه دوی سره د مینې نه زیاته مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړه نو بیا به ته مؤمن کامل مسلمان به. نو د سیرت چې مطالعه کوي او د سیرت چې اوري ستاسو د مینه محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره غډيري. او دا واضح خبره چې کله سړی د رسول صلی الله علیه وسلم واقعا اوري چې هغه دا چلو کو دي چلو کو دي چې عبادت کو دي چې هغه د امت لپاره کوشش کو ستاسو محبت به خډيري. نن چې تاسو څومره محبت ته ثواب داغې نه ډيري بروز به داغې نه ډيري. نو د ایمان هغه اوچتې درجې ته به ورسېدلي سیرت تلاسه د سیرت ته ور محبت به وسه ډيري. چې سړی خپل پیغمبر نه پیژني نه دی به س د رسول الله سره محبت وکړي. ګوره په دې سیرت کې به واقعي راشي ان شاء الله چې د رسول الله سره دغه دشمنان ملو شي به دغه سره څو وخت تیر کړي به دغه متاثر شي او ایمان راوړي. ځکه چې دغه سیرت ولیدو دغه ژوند ولیدو چې څنګه انسان دی څنګه اخلاق دي. لکه ثمامه د یمامه د اهل الیمامه دغه چې کوم مشر او ونی ویشو او جمعه ته راوستې شو او الته استنی پوری تړل صحابه کرام ان شاء الله واقع به تفصیلا راځي بیا اسلام قبول کو. الغرض موږ د واقع کې دا زموږ مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله اسلام قبول کو یا محمد والله ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. ويا محمد صلى الله عليه وسلم د زمکه په دې مخ باندې چې زما د چا مخ بدی شو غستا مخ او وس د زمکه په دې مخ باندې کې زما د چا مخ وخت نه غستا د مخ ورته کې چې دغه سیرت یو کته هغه ولیدو چې څنګه چې انسان دی. نو درځم چې کله موږ د رسول سم د سیرت مطالعه کوو ګورو وایو نو زموږ محبت به دغه سره هغه زیاتیږي سیوا کیږي. به د 15 فائدې شو. شپږمه فائدہ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت چې ډیر بیانې او بیانې نو هغه باندې به درود ډیر وي او کوم سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وي نو د الله سبحانه وتعالى طرف نه هغه باندې رحمتونه برکتونه د بار بار راوري. او حدیث کې راځي چې هغه غمونه الله ختمي او دغه حاجتونه الله پوره کوي. چې کله سړی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وي نو په دې سیرت کې بار بار موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوو. څنګه به تذکرہ نه کوو چې سیرت دغه دی او لازم به دغه تذکرہ بار بار راځي. ندام د سیرت یو فائدہ ده د مجلس یو فائدہ ده چې په دې کې تذکرہ د رسول سم ډیره کی. ځکه بعض علماو د علم طلب کولو په وخت کې د یو فقيه مجلس پرې خو دی او د محدث مجلس لتلی. فقيه انساني غالبا چې هغه د علماو اقوال بیانوي یعنی پلانی دي سی ویل پلانی دي سی ویل پلانی علم داوی پلانی داوی زما راي دا او محدث هغه چاته ویل کی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي. نو چې بیا به تاسو کړی چې ته د پلانی عالم سره وکیناستې نن دلته رالی ویلته د سره درود نه ویل کیږي او په دې مجلس کې همیشه پر رسول سم باندې درود ویل کیږي ځکه وې دي چې تر عالمه نو د برکت دی هغه مجلس چې بکم کې د رسول سم تذکرہ کی الته درود ویل کیږي او چې درود ویل کیږي نه الته رحمتونه او برکتونه راوريږي د الله سبحانه وتعالى طرفنا. اسو فائدې شي شپږ ومه فائدہ غدا ده چې د دې سره ایمان ډیری د دې سیرت اوریدو سره او بیانولو سره ایمان ډیری. د ایمان په یو ځبان نه دی ولا چې بزا ولاله د دقیق نه بلکې د ایمان کمیږي زیاتی. نو څومره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او اوري دومره به زموږ په ایمان کې ترقی راځي. کې سره اسیم کینی
او مقصد دا نه چې ایمان په ډیر کما خو الله سبحانه وتعالی به دې په دې ځل کې وته دې سي سور واچي د متاثر شي ایمان به ډیر شي دغه مجلس نو به دې زړه به نه کیږي دې مجلس نه پاسه د رسول سم دومره خوږ سیرت ته دومره ناشنا سیرت او د رسول سم خواته څخه کسان راغلي دغه د اخلاقونو دومره متاثر شي دغه د سیرت دومره متاثر شي چې راغلي دنیا له او ځان سره ویوړو سه ایمان راغلي دنیا له او ځان سره سه ویوړو ایمان ځکه حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی د انس بن مالک رضی ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه غنما بين جبلين یو کس پر رسول په سراغه او د رسول سم نه غوښتنه وکړه ایز غریب مال سرک رسول الله صلی الله علیه وسلم د بيزو ګړو دومره غټ کندک ورکو چې دوه غرونو په منځ کې علاقه او د پوره ډکای دومره غټ کندک رسول الله غلا ورکو چې کله خپل قوم ته ورغه وی یا قوم اسلموا اي قوم اسلام قبول کړي فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاله سور کینو دسی ورکی چې د غربت نه بینيري وان كان الرجل لا يجيء اليه ما يريد الا الدنيا ويسړی په رسول په سره دنیا به غوښته لکه دا سړی راغلی وکړه خو ځان له غوښتو چې رسول الله مال سره فما يمسي حتى يكون دينه احب اليه من الدنيا بما فيه دا سره برابر پر رسول په دنیا به غوښته خو چې د رسول د مجلس نه وته نو دنیا او په دنیا کې چې سدي د دین به زیاته مینه د بیا د دین سره وا هغه نو متاثر شو ما خبره ده کول چې سیرت سره ایمان ډیری ست ایمان کې به ترقی راځي ته کافر راشي پر رسول په هغه د اخلاقونو متاثر شي موته مسلمانان یې موږ په هغه ایمان راوړل لازم به د سیرت تلاسه زموږ په ایمانونو کې ترقی راځي او زیاتیږي وا و فائدې شو اتمه فائده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو سره او اوریدو سره انسان په ټول دین باندې پوښ په ټول دین به پوښ ځکه چې دا د 30 کالو سیرت دی چې 30 کال رسول څنګه تیر کړي او دا غینه مخکیم دي خو اهم بیا کم کی چې مسائل او احکام دی او عبادت دی هغه دي چې رسول سم تکره نبوت میلاو شو هغه 30 کال دی د 30 کال کې رسول الله سلام د عقیده د پاره کوشش او مهنت کړي احکام او عبادت جهاد د کفار سره معاملات د مسلمانانو سره معاملات د بیبيانو سره معاملات د کورنۍ مسائل د ملک مسائل د ټولي خبرې وبدي کې د ناراضي نو د سیرت چې کله ته واوري او بیانی کې او مطالعه کې نه ته په دین باندې پوښ قرآن حدیث تفسیر دا ټول مسلې وبګیدل راځي ان شاء الله کله سبحانه وتعالى چې جون راکونو ناشنا فواید به تاسو په دې درسونو کې اورئ ناشنا قیمتي فائدہ در رسول سم یو قدم چې علی او چته یو لګي بغي کې یو درس او عبرتي نو دا څه فائدہ شو اته نه هم فائدہ ده در رسول سم په سیرت بیانولو کې او په سیرت اوریدو کې هغه ده چې دعوت طریقه به زده کې 30 کال رسول صلی الله علیه وسلم مسلسل دعوت کړي الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر اے صادر اچون کیا او اے کمبل اچون کیا پاس خلق وې روا وربک فکبر د خپل رب لوی بیان ک رسول الله سلام خدیجه رضی الله عنها توي ويا خدیجه ولا زمن النوم د خوب غزوانه ویلاړه د خوب او د آرام غوخ هغه لړ او هغه چې رسول الله پاسېدل د مرګ پورې هغه په دغه کوشش کې او په دغه مهنت کې د خپل رب لوی بیانول او خلک یې راول د 30 کالو سیرت چې توري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین ته دعوت طریقه نه زده کین بل به سن زده کې څنګه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو تور کړي د رسول الله طریقه د دعوت د غوی د شبهات او جوابونه د غوی سره معاملات د يهود او نصارو سره معاملات يهود او نصارو له دعوت دشمنانو سره معاملات اغوی ته دعوت خپل بیبيانو ته دعوت خپل ملګرو ته دعوت خپل قام قبيله ته دعوت
ټولې دنیا ته دعوت، پیریانو ته دعوت، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. د دې نه یو داعي خپله طریقه یې زده کولی شي چې زه به څنګه دعوت ورکومه د دین طرف ته. قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوي قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیره. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې دا زما لار ده، نیغه لار ده. ادعو الى الله، زه دعوت ورکوم خلکو ته د الله طرف ته على بصیره، د علم په رڼا کې، د وحي په رڼا کې. نو غټ داعي په دې انسانانو کې غټ داعي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د هغه نه به طریقه یې زده کړې چې څنګه دعوت وکړي. ځکه چې د ځمکې په د مخ باندې غوره انسان دی، او هغه انسان دی چې هغه ته د الله په لار کې سخت تکلیفونه رسېدلي. نو ډېر ملګري دا شکوې شکایتونه کوي چې موږ ته دا مشکل راځي، موږ ته دا مشکل راځي. د دې ټولو مشکلاتو جوابونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دننه پراته دي. هغه به انشاءالله موږ ته مخې ته راشي. دا څو فایدې شوې؟ 9. لسمه فایده دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کول د دې سره به ستا چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې کوم ایمان دی هغه به ښه مضبوطېږي. ولې؟ ځکه چې د سیرت په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت د نبوت د رښتینوالي دلیل دی. دې کې به د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې تاسو اورئ. کمې مرستې چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي دي هغه به مخې ته راځي. داسې نور ډېرې واقعې به راځي چې د هغې د لاسه به هغه تصدیق چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم موږ کوو او زموږ ایمان چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دی هغه به ښه مضبوطېږي او ښه به ډېرېږي. دا لس فایدې شو، دوه پسې نورې بیانې کړو. 11مه فایده د ژوند خوشحالي هغه په دې کې ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو. امام ابن القیم رحمه الله وی فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وی نشتی لار د کامیابی او د خوشحالی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مگر دا چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه کی او په هغه طریقه باندې عمل وکړي. دا د خوشحالی لار ده او دا د کامیابی لار ده. نو دا غټه فایده ده په دې سیرت کې چې د دې د لاسه به الله سبحانه وتعالی موږ ته خوشحالیانې نصیب کړي او د دې د لاسه به موږ ته د کامیابۍ لاره اسانېږي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دنیا او آخرت کې خوشحالیانې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د کامیابۍ لارې اسانې کړي. 12مه فایده د صحابه کرامو مقام پیژندل. ځکه چې سیرت کې به ډېر واقعات راځي، تاسو به اورئ انشاءالله چې څنګه د صحابه کرامو په خپله غریبۍ کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مرسته کړې ده. که یو کمزوری دی د بدن نه هغه څنګه مرسته کړې ده، څنګه قربانیانې ورکړي. د مشر صحابي نه واله د ټول نه اخرنی صحابي چې کوم دی د هغه پورې تاسو ته به د هغوی هغه قدر او هغه مقام هغه ښه معلوم شي چې دا څومره اوچت انسانان دي د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه وروسته. څومره قربانیانې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ورکړي دي، څومره قربانیانې دوی د دین دپاره ورکړي. داسې ناشنا انسانان. نو د دې انسانانو هغه قدر به هم تاسو ته ښه معلوم شي او ښه به ډېر شي ستاسو په زړونو کې. الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. دا یو څو فایدې په تا دی کې 12 فایدې شو. دا فایدې چې سړی واوري نو د هغه شوق ښه ډېر شي د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت طرف ته. بیا دا اهمه خبره ده د خلکو کې چې سړی نظر وچورلی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې خلک 3 قسمه دي. اولنی قسم هغه دی او دې خبرې ته اشاره امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد فی معرفة هدی خیر العباد په دې کتاب کې هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې یا خو هغه سړی دی چې هغه بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه لري دی، ژوند تیری د خپل خېټې سره کار دی، د خپل ښځې سره کار دی، د مور پلار سره کار دی، او د پټو د ځمکو سره کار دی او داسې ډېر دي. والله العظیم زه په دې خبره قسم خورم
چې دې ډېر خلک په من کې چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف نوم پیژني بس نورو ته دا پتم نشته چې پیدا شوی کم ځای کې و دی مړ شوی کم ځای کې دی د عمر څومره و د ژوند څنګه و دی په کم ځای کې ورته پیغمبري میلاو شوې ده کم ځای ته هجرت کړی عبادت یې څنګه و د دې نه سره خبر نه دي او دا ډېر دي زموږ په معاشره کې دا ډېر دي صرف ورته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم نوم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بس او دې به کې مشتي مته ستاسو واقع او پیر بیان کړو چې نای په چاپ کې ناسمه اول ته یو انډین لګیاو ډېر غټي غټي خبرې کولې او دین په دې مسلو کې ګوتې والو په مخ نه ګیرو نه بریتو هر څه صفا کړی وو نو غټ غټي مسلې بیانول مو ته مې ورته دومره غټي مسلې بیانې ته به دین پوي دومره خبرې کوه څومره چې ستا مقامي په دین کې ګوتې مو غوسه شو ما ته ته زه هندو ښکارم او ته زه کافر ښکارم مونږ پیژنو دین او مونږ دیسه او مونږ دغه ما ته مې د رسول سم نوم سره زما ته ډېرې خبرې کې نوم دغه سره ته کعبې پر رب د قسم خورم چې هغه دغه شانوي وی دغه نوم دی الله بیا تمام دا دی حل او فتوی لګي ته دا پته نشي چې ستاسو پیغمبر سره نوم دی نو بیا وی چې د پیغمبر نوم پیغمبر دی نو مې پیغمبر خو مطلب دی پیغام راوړون کې د یو انسان دی چې الله ول پیغام ورکړی دی چې ته ورسو دی مخلوق ته خو د خپل سنوم به یې کنه هغه نو ماته نه معلوم دې خلک ګوره په من کې مشتي چې هغه له دومره دی چې صرف وته نوم معلوم دی نور د مخ کې سره خبر نه وي او چې د دین خبر شو د رسول سم د ژوند نه نو ژوند به بدل شي دغه د کې دین شي چې وسړی د رسول سم سیرت اوري او هغه باندې اثر نه کوي او چې کله په اثر نه کېدو نو دې سړی ته لاسنیو کول پکار دي ځکه چې د پته نشي چې په کومه درجه باندې دی چې دومره عظیم انسان سیرت بیانېږي او په دې اثر نه کوي چې ووري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس دي سیو د خپل لباس هم بدلای چې ووري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک هغه دي سیو دیوم بدلای د رسول الله عبادت دي سیو دیوم کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته دي سیو دیوم هغه شان کوي د رسول الله غم خادي دي سیو دیوم هغه شان کوي لازم په شړی باندې اثر کوي نو ما خبره دا کول چې اولنې قسم خلک کم یو دي چې د سره پیژنې نه دویم قسم خلک هغه دي چې غلو کوي د حد نه وړي نو په کوم ورځ چې رسول سم پیدا شوی دی په هغه ورځ اخترونه په کوم ورځ چې مړ شوی دی په هغه ورځ اخترونه او دغه شان ماتمونه او دغه شان د اسراء او د معراج واقعه ده په دې شپه باندې اختر او خوشحالي دا خلک دي چې دوی د حد نه اوړېدلي دي او موږ الحمدلله په منځ کې وو خیر الامور اوسطها نه به د حد نه اوړي او نه به کمیږي نه به افراط کې او نه به تفرید کې اولنی قسم هغه دي چې سره پیغمبر پیژني دویم قسم هغه دي چې د حد نه اوړېدلي کم حد چې شریعت مقرر کړي دوی د غینه وړېدلې دي نو نوی کارونه شروع کړي دا په غلطه دي نو په منځ کې هغه خلک دي چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سیرت ته معلوم دي او د هغه حدود سره ولاړ کوم حدود چې شریعت یې خو دي دا غینه به مخ کې نه وړي او د رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ مینه الحمدلله او الذي دي مینه د لاسه مونږ وبخي دغه دا مطلب خو نه چې مونږ د سره دومره مینه وکړو د پیغمبر سره چې راوچېږو الله ته ورسو دا خو به دې کار وران کو کنه د حد نه وړي دا اولنې سره مینه نه کوي د رسول الله سره ادم دومره مینه کوي چې پیغمبر یو انسان چې هغه انسان دی مخلوق دی هغه راوچت کو د خالق سره یو ځای کو دوم ظلم زیاته وکړو نو په منځ کې هغه خلک دي چې د رسول الله سره خډیر محبت کوي خدا وی چې الله خالق ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق ته کې دې نشي چې رسول سم دې الله درجه ته ورسي کې دې نشي چې الله خاص صفات هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دن نه دا ما یو فائدې ته واست بیان کړ چې د رسول سم د سیرت مبارکي خلق په درې قسم لري دا اهمه فائدہ ده
ځان سره یاد ساتئ او همیشه په دغه خلکو کې اوسئ او دغه خلک د ځان نه جوړ کړئ کوم چې نه افراط کوي او نه تفرید کوي په منځ کې ژوند تېروي. بله اهمه مسله د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې مطالعه کول غواړي نو د هغې دپاره به هغه کتابونه ګوري کوم باندې چې له پاسه لیکلي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې دی. داسې ستاسو ټولو په ذهن کې ده که نه؟ وایي سړی زه د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ګورم نو ته به ورته څه وکړه؟ د سیرت کتابونه ځان له واله. حالانکه دا غلط سوچ دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په دې کتابونو کې صرف دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په قرآن کې مشته. قرآن کې دا سیرت شته کې نشته؟ شته. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په صحیح بخاری کې مشته، په صحیح مسلم کې مشته. دا ټول سیرت دی کنه. صحابي رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سیدی سی وکړو، د سیرت نشو. رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته راننوتو، مونږ په دې طریقه باندې وکړو، سیرت. رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسله دې سی وکړه، د سیرت. رسول صلی الله علیه وسلم جهاد لوته، دا د خبرې وکړي، دا د شروط بیان کړو، دا د آداب بیان کړو، د سیرت. دا ټول د سیرت کې داخلي. خو دې ډیرو خلکو دې ذهن دی چې د سیرت چې ته مطالعه کول غواړي د هغې دپاره به لازم هغه کتابونه ګوري کوم چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې لیکلی شوي. صحیح ده چې دا کار چې کوم علماو کړی دی هغوی د دې دپاره کړی دی چې د مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي. نو په یو مستقل کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی. نور د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د په قرآن کې مشته، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه په ټولو کې شته. بله مسله دې نه مخکې چې سیرت درسونه شروع شي، د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت یو څو خصوصیات دي، خاص میزات پکې دننه پراته دي، خاص خبرې دي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دی په دې کې ټول تفصیل پروت دی او داسې بل یو انسان نشته چې د هغه دومره تفصیلي سیرت وي. څومره غټ خلک تېر شوي د ځمکې په دې مخ باندې سیرتونه شته، تاریخ یې پروت دی، مختصر تاریخ پروت دی. خو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیرت تفصیلي سیرت دی. کور کې دننه څنګه، کور نه بهر څنګه، دشمنانو په مقابله کې څنګه د مسلمانانو سره معاملاتو، سیاسي معاملات یې څنګه، د ملک حالات به څنګه ساتل، څه طریقې ښوولې دي، د اودسماتې پورې د ټول سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم شته. نو دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت میزه ده او خاصیت ده چې دې کې دا ټول تفصیل پروت دی. دویمه مسله او دویمه میزه هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې کوم تفصیل سره دی دغه په سند سره دی، یعنی شک ته پکې موقع نه میلاویږي. صحیح ده چې منګړت روایت هم شته، منګړت قصې هم شته. موږ هغه خبرې نه کوو، موږ هغه صحیح سیرت وایو چې ښه تفصیلي سیرت ده او ښه په صحیح سندونو سره دی. او الله سبحانه وتعالی څنګه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت حفاظت کړی، لکه څنګه چې دا حدیثونه دي کې احکام او عبادت بیان شوي، سندي دی، پلانی د پلانی نه اورېدلي، پلانی د پلانی نه اورېدلي، هله دا خبرې موږ ته رسېدلي. دغه شان دا سیرت موږ ته را رسېدلی، په سندونو سره رسېدلی. نو دا کوم سیرت چې بیانولی کېږي دا داسې نه ده چې یو مولا کتاب لیکلی دی او چې څه په زړه کې راغلي د هغه یې لیکلي یا چې څه یې اورېدلي د هر چا نه هغه یې لیکلي، نه، دا ښه په صحیح سندونو سره بیان شوی. او کوم ځای کې چې کمزوری سند دی یا منګړت روایت دی، علماو خو واضح ویلي چې دا واقعه د رسول په سیرت کې د دروغ دي. نو دا حفاظت کوونکی په اصل کې الله سبحانه وتعالی دی. بل داسې انسان نشي چې دغه د سیرت ته داسې حفاظت شوی او دغه سیرت ته په دې طریقه باندې راغلی او شروع شوی د سیرت ته کوم ځای نه دی، یعنی د سیرت نقل کول بیانول د صحابه کرامو د وخت نه شروع شوی، داسې وروسته نه دی شروع شوی. او پای باندې یو دلیل زما په ذهن کې اوس راغی، انشاءالله په دې سیرت کې مخکې په خپله راځي چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه وایي زه وړوکی وم او لاړم د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، د هغې په کور کې مې شپه وکړه او دا شپه مې وایي دې دپاره وکړه چې زه وګورم چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه عبادت کوي.
د اوس سیرت را نقل کړي څنګه الله سبحانه وتعالی دی پیغمبر غ سیرت ژوندې ساتي ورفعنا لك ذکرک الله وی من بستا دا نوم دا بروخانه کو دا بدیسی کو چې همیشه به خلک یادې اوس یادې ان شانئک هو الابتر اے پیغمبر یقینا ستا دشمن به خیر دی کله چې رسول الله زامن وفات شو مشرکین په خندا شو وې دې میراث دي صرف لونه دي او زامن مړ شو نه دی به څوک یادې الله وی دوی ته وایي تاسو دي چې تاسو به څوک نه دي تاسو به خیر دی نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې داغه زامن په وړوکوالي کې مړ شوی او پاتې شوی صرف لونه وي داغه تذکرہ الله سبحانه وتعالی د څه اوچته کړه چې کوم ذکر الله نو مغسته کیږي نو خو کې اوس د رسول الله نوم راشي دی بانک ته وګوره چې الله نوم راشي د رسول الله نوم بګرای د شم په نور د عبادت مقامات تی چلته د نمونه یو ځای راشي او هغه مشرکان د مکی مشرکان چې دغه لسل زمانو دیو کس او پنځل زمان به پنځه زمان به اته زمان به الله سبحانه وتعالی دغه تذکره او نوم او نشان او هر څه ختم کړي ما خبره دا کولی چې الله سبحانه وتعالی څنګه ساتل دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت چې عبد الله ابن عباس یو معشوم شپکې د خپل ترور کړه صرف د دې لپاره چې زه دا وګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه کوي بدلته د فائدې لپاره یاد ساتي دا خبره چې یو خود احکام مسائل او د عبادت او د مسائل لکه د منځ د او د زکات او نور عبادت چي په دې کې علما په سند کې ډیره سختی کوي لکه کمزور سند قطعا نه قبلي او چې قبلي د پر خپل شروط دي چې زموږ دا اوس موضوع نه ده او د سیرت په واقعو کې او په روایتو کې علما لګه اسانی کوي نو په دې کې به دومره سختی نه وي اوس یو واقعیت راغلی د رسول په سیرت کې علما بیان کړي د معمولی غونډې کمزورتۍ په سند کې شتي نو علما د کمزورتۍ ته بیان ګوري نو اوس مونږ کې دي په سیرت کې مونږ بیانوم دي سی واقعي چې بعض علما باغی باندې جرح کړي چې دې په سند کې دا مسله شتي خو بیان یې کوي چې جمهور العلماء بیانوي غالبا علماء بیان دا نه چې سباله وسره را پاس چې تا چې ابولس کوم خبرو کړه غي سند کې دی سند کې دی د دې په سند کې به دومره سختی نه کوي لکه څومره چې نور مسلو په دې اسانیدو کې سختی کوي دا فائدې سره یاد ساتي د دې بعض خلکو د سي مثال لکه د مچ سجل کوي په ګندګۍ کې نه چې ته خزي ته نه شي نو دا یو سره به ستا ګنټه درس یا درسونه به ووري دا غینه به یو مسله راو بس نه خیر دا مسله کمزوري بیان کړي او غسمره چې فائدې دی هغه ټولې به هغه به پری نو دې سني کول پکار د سیرت په سندونو کې علما اسانتیا کوي چې خیر د سیرت مسائل دا خو نه چې عبادت مسله تی جوړي یا عقیده سره ټکراو خوري نه خو سیرت کې واقعا راغلي د اگر که معمولی په سند کې کمزورتي یو هغه چې منګړت روایت هغه بالکل نه قبلي دروغي سوچا یو هغه چې معمولی کمزورتي ای به د سیرت شروع کول مخ کې اخرنی خبر هغه ده چې موږ چې کوم سیرت بیانو پدې کې یو څو میزات یعنی خصوصیات اولنی خبره چې دا سیرت موږ د الله په توفیق سره خو واضح بیانو او خو په اسانه لهجه کې او په اسانه جبه کې د دې لپاره چې مسلمانان وروڼو خويندې د ټول به پوښ بس خلک خصوصا بعض علما ما سره بتو کیتا چې د پلانې ټکې ویلې او ته چې پلانې خبره کړې ده د پښتو په جبه کې نشته د پښتو د قواعدو خلاف دي دا غوښمن شکریا ده کو خو بیا دا چې بعض زینو کې قصدن هغه ټکي سره وی چې هغه مشهوري په معاشره کې اگر هغه د پښتو جبه خلافي د دې لپاره چې مقصد زمونږ دی چې تخپل جبه نه خایو چې زمونږ لغت وینه او زمونږ فصاحت وینه مقصد دې د مخامخ سره چې کم ناشته د دې دماغ ته د خبره ورچول او د دې زړه ته د خبره ورچول نو ان شاء الله د سیرت به حتی الوسع
په اسانو الفاظو کې او په واضح طریقې سره بیانو د الله په توفیق سره. دویمه مسله په دې سیرت کې به ان شاء الله منګړت روایت تاسو نه اورئ. نو کوم سیرت چې به بیانو مزه د الله په توفیق سره دا به هغه سیرت چې د دې سندونه به صحیح ان شاء الله. او منګړت قصې پالتو قصې دې خبرې چې د عقیدې خلافي د منهج خلافي د سلف او د منهج خلافي د سلفیت خلافي اب ان شاء الله دغه سیرت کې نه ها دا فائدہ برته بیانومه چې په دې واقعې کې بعض خلک دې قسمه قصې کوي خدا منګړتي دي هم تاسو د علم زیاتولو لپاره بیانو چې تاسو ته پته ولګي چې خلک دلته دا قصه کوي خدا دروغ ده. لکه مثال اسی مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعه دا راځي ان شاء الله. نبی هغه غار کې ناس درې ورځې نبی بعض علما دا خبره کوي بعض کتابونو کې شتي چلته بیا جولا راغو او کوتر رالو التغیږي واچولیو دا غي دلته بیا مشرکان چې له غوي دلته وسوک نه دا منګړت خبره به سند خبره. نو دې قسمه فائدہ به تاسو ته بیانوي چې دې کې خلک دا قصې کوي خدا منګړت ځکه ګور عقلوم دا وای الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر حفاظت کړي د بدغه ذکر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو ناشنا خبره خدا ده چې الله د غوی حفاظت کو او د غوی د غار ښکارو. په دې کې څه تعجب دی چې هغه پټ دی او الله حفاظت کړي. په دې کې څه تعجب شته او بیا غار پټ دی نو هغه ته نخ کوي کنه خو چې غار کولاوي او غوته نه ښکار شي دوز الله سبحانه وتعالى ناشنا طاقت دی. درېمه خبره په کوم ځای کې چې هم منګه سواقع بیانو د رسول الله د ژوند څخه خبره کو دا غینه به یو درس او عبرت او فائدہ غو لازم بیانو. ځکه چې د سیرت د دې لپاره زنه بیانوم چې خلک زما صفاتو کې او نه دې لپاره بیانوم چې مال به څوک څه دنیا راکې او نه دې لپاره بیانوم چې تاسو نه پېچاندې علم او نه دې لپاره بیانوم چې زما شهرت وشي نه دا چې زه بیانوم صرف محض د الله سبحانه وتعالى راضي کولو لپاره او د دې لپاره چې موږ د سیرت په خپل ژوند کې راولو. دا غیر پر به لازم دی چې کوم ځکه موږ سم مسله بیان کو دا غینه به فائدہ راو باسو چې دې مسله کې دا فائدہ ده. څلورمه خبره ان شاء الله زما طریقه به د سیرت بیانولو کې چې کوم ځکه هم څه خبره موږ بیان کو په سیرت کې ناغه بیا پتل کې اچو یو طرف ته د رسول سم سیرت او بل طرف ته زمنګ وسنه حال دې موازنه وکړو چې موږ څومره وبو کیو د دې نه بغټه فائدہ موږ ته ملوي. پنځمه خبره زه په زیبه د عقیدې مسلې ته اشاره کوم او زه په زیبه د عبادت او احکام او دې طرف ته اشاره کوم او ان شاء الله د الله په توفیق سره اگر کدا د دې سیرت ختمې ده چې په کوم ورځ رسول الله وفات شو دا به د سیرت اخرنه درسي چې رسول الله وفات شو بیا په مدینه کې څه احوالو دا وخت پورې پتن شي ژوند دی به مړ به کو چرته الله غزي ته ورسول او دا سیرت پوره شو نو ناشنا فواید ناشنا حکمتونه ناشنا درسونه ناشنا عبرتونه دا به ستاسو په خوا کې دا به ستاسو مخې ته خپاسانی سره تاسو دا غینه فائدہ حاصلولای شي. الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي چې دا سرته ورسو او الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي چې په دې سیرت باندې عمل وکړو. د عربو دینی حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان د عربو اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان دغوی معاملات د زنانو سره دغوی معاملات د بچو سره دغوی معاملات د ملګرو سره د خپل خپلوانو سره د ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو به دغه نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او دغه د ولادت مسله او دغه د قوم مسله دا به ان شاء الله بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ د رسول سم سیرت دي بیان کو څنګه چې دغه حق او به الله سبحانه وتعالى باغی باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.